سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر په مکړی دی ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې درې تازه لنډو مهمو خبرونو ته لا پاکستان څخه د محمود خان اڅکزي غوښتنه افغانستان د پاکستان په هدیره مبادلوي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له پاکستان څخه غوښتي دي چې د خدای لپاره افغانستان د پاکستان هدیره مه جوړوي نوموړي د پاکستان حکومت ته لیکلي هغه کارونه چې تاسو له افغانستان سره کوئ نور یې ودروئ محمود خان اڅکزي د شنبې په ورځ د 28 پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې افغانستان د برټانوي امپراتورۍ روسیې او امریکا هدیره ده نوموړي له پاکستان څخه غوښتي دي چې افغانستان د پاکستان هدیره مه جوړوي محمود خان اڅکزي ټینګار کړی دی چې موږ د پاکستان له ټولو ګاونډیانو سره د عزتمندو انسانانو په شان د ژوند وکړه او ژوند ته مې پرېږده پالیسۍ پر بنسټ اړیکې غواړو او په یو بل خبر کې اورئ چې د ملي دفاع وزارت واین ختیځونکې د فرضي کرښې له یو شمېر برخو لیدنه وکړه د افغانستان ملي دفاع وزارت واین او د ستراتیژیکو اطلاعاتو او نشراتو رئیس مولوي عنایت الله خوارزمي د هیواد په ختیځونکې د فرضي کرښې په اوږدو کې له یو شمېر برخو لیدنه وکړه نوموړي له سرتېرو مننه وکړه چې د خپلې خاورې کلکه دفاع کوي او هر تجاوز ته په کلکه ځواب ورکوي د فرضي کرښې سرتېرو هم د نوموړي له ورتګ او پوښتنې څخه مننه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې هر هغه دښمن چې د افغانستان خاورې ته په بد نظر وګوري نو سخت ځواب به ورته ورکړي موږ دلته انشاءالله فرضي کرښه باندې پراته یاستو او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې دلته او دې خواته کوم تجاوز وکړي چې تجاوز یې وکړي او غاښ ماتول یې جواب ورته ورکوي انشاءالله دغه لیدنه د پاکستان سره پر فرضي کرښه د سختو شدیدو جګړو وروسته ترسره کیږي او په یو بل خبر کې اورئ چې د افغانستان اسلامي امارت او پاکستان ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې هوکړې په لاسلیک سره دایمي اوربند وشو د افغانستان اسلامي امارت هم د دغې هوکړې تایید کړی دی او زیاته کړې ده چې په هوکړه کې پر اصول او متقابل درناوي ټینګار شوی دی د افغانستان اسلامي امارت واین ذبیح الله مجاهد پر خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي پرېکړه شوې ده چې دواړه لوري به هېڅ ډول له دښمنۍ ډک عمل نه کوي ښاغلي مجاهد زیاته کړې پرېکړه وشوه چې دواړه هېوادونه به یو د بل پر وړاندې د عداوت هېڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغو ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستان حکومت خلاف دي دواړه لوري به د یو بل پر امنیتي ځواکونو ملکي خلکو او تاسیساتو بریدونه نه کوي په راتلونکو کې به د منځګړو هېوادونو په واسطه یو میکانیزم رامنځته کیږي چې دوه اړخیزه ادعاوې وڅېړي او هوکړه عملي کړي د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف چې د دغو مذاکراتو غړی هم و پر خپله ایکس پاڼه یې ویلي دي چې د روانې اکتوبر میاشتې پر 25 به د دغې هوکړې او اوربند د تعقیب غونډه وشي د یادولو ده چې د پاکستان د پوځي رژیم له لوري دغه جګړه د اکتوبر پر 9 وروسته له هغې پیل شوه چې د افغانستان هوایي حریم یې نقض کړ او د راپورونو پر بنسټ یې د هوایي جیټ الوتکې تر پلازمینې کابل راورسېدې